د نیوز فرش چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. منصور احمد خان وایي د افغانستان لپاره د پاکستان د سفیر په توګه دنده پای ته رسیدلې ده. هغه نن سه شنبه پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې د خدای په امانۍ لپاره د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقي سره کتلې دي او د دوه هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا ټینګار کړی ده. هغه د څو کلونو راپدې خوا په افغانستان کې د پاکستان د سفیر په توګه دنده ترسره کول او د پښتونخوا بیلابېلو سیمو کې د ناامنۍ پر ضد احتجاجونه روان دي. منظور پښتين د باجوړ پر لاته ورغلی. د خیبر پښتونخوا په بیلابېلو سیمو کې د امن پر ځای کولو دپاره جرګې او احتجاجي پرلاتونه روان دي او نن د نهي په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين هم د باجوړ پر لاته ځان رسولی دی. په باجوړ کې نن د ولسي پرلات 5مه ورځ د احتجاج کوونکو او د جرګو غړي غوښتنه کوي چې د دوی په سیمو کې د امن پر ځای کړل شي. د باجوړ ښار بازار کې احتجاجي پرلات په 19 اګست پیل شوی. دا پرلات د شپې او ورځې روان وي. احتجاج کوونکو ډیوا ته ویلي د زول انتظامیه سره 2 ځله مذاکرات شوي خو ناکامه شوي دي او د دوی احتجاجي ناسته به تر هغې روانه وي ترڅو چې په سیمه کې د امن د ټینګښت ضمانت نه وي ورکړل شوی. د پیوژنو مخه نه وي نیول شوې او له درکه کسان عدالتونو ته نه وي وړاندې شوي. د باجوړ په احتجاج کې یو ګډونوال نثار باز ډیوا ته وایي د دې سیمو خلکو په تیرو کلونو کې د بد امنۍ نتیجې لیدلې دي او بیا نشي کولی چې هغه شان حالاتو سره مخامخ شي. د باجوړ پرلات ته نن د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين هم ورغلی دی. باجوړ ته د تګ په وخت کې منظور پښتين ځای په ځای په مومندو او باجوړ کې د امنیتي ادارو لخوا ودرول شوي خو بیا د ځایي انتظامیې لخوا پرلات ته د تللو اجازت ورکړی شو او ماسپښین باجوړ ته ورسېدو. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه.